سلامونه دوستانو. نن مې درته یو څو عصري جملې راوړي دي چې موږ یې کولی شو په روزمره زندګۍ کې ترې کار واخلو، یا ماډرن جملات چې معنا یو لري خو که چېرته په انګلیسي ژبه وویل شي نو جملات به ډېر ورسره ښکلي راشي. نو راځئ چې نن دا یو څو جملې سره زده کړو. ته موږ چا سره کار لرو او موږ ورته وي در روان یو، موږ ورته اکثره یا زیاتره وخت دا جمله پکاروو: I'm coming. زه در روان یم. نو د ده په ځای داسې هم ویلی شي: I'm on my way. زه پر لاره یم. نو جملې کې لږ په فرق راغی. I'm coming، زه در روان یم، او I'm on my way، زه پر لاره یم. نو جمله لږه عصري شوه، لږ ماډرنیټي پکې پیدا شوه. دوهم: Don't say I'm waiting. داسې مه وایئ چې زه منتظره یم. د دې په ځای تاسو دا هم ویلی شئ: I'm hanging around. زه په تمه یم. I'm hanging around. یا یو څوک په یو ځای کې منتظره وي او د زړه تنګون د وجې شاوخوا ته ګرځي، په خپل ځای باندې نه کښېني. نو یعنې که چېرته تاسو داسې هغې ته معلومول غواړئ چې زه ډېر زیات تا ته منتظر پاتې شوم، نو تاسو دا جمله هم ورته استعمالولی شئ: I'm hanging around. زه اخوا دخوا ګرځم، یا ډېر تنګ یم، زر راشه. نو د I'm waiting په ځای باندې دغه اصراري جمله هم پکارولی شئ چې هغې ته وایي چې زر راشه. I'm waiting، زه منتظر یم. I'm hanging around، زه شاوخوا ګرځم، لږ زر راشه. I'm hanging around. راځو بلې جملې ته. Don't say I agree. داسې مه وایئ زه موافق یم. داسې هم تاسو ویلی شئ: fair enough. تر یو حده پورې جایز خبره ده. fair enough. I agree او fair enough دواړه یو مفهوم لري، خو په دواړو کې د ماډرنیټۍ خبر منځته راځي چې لږ جمله ورسره عصري ښکاري. نو I agree، زه موافق یم. د ده په ځای تاسو fair enough هم استعمالولی شئ چې دا خبره تر یو حده پورې سمه ښکاري. بلې جملې ته راځو. I'm not sure. زه یقیني نه یم. په کومه خبره کې چې تاسو شک لرئ یا تاسو ته 100% درسته نه ښکاري یا هغه کار تاسو ته درست نه ښکاري، تاسو ویلی شئ: I'm not sure. زه یقیني نه یم. د دې په ځای تاسو داسې هم ویلی شئ: I'm uncertain. زه مطمئنه نه یم یا یقیني نه یم. نو جمله معنا یوه ورکوي، خو د عصریتوب د لحاظه لغات کې لږ ماډرنیټي راولو یا عصریتوب راولو. I'm not sure، زه مطمئنه نه یم یا زه یقیني نه یم. I'm uncertain، زه پې ډېر باوري نه یم یا دا خبره ماته د قابل قبول نه ده. نو ګرانو دوستانو، دا یو څو د انګلیسي ژبې عصري جملات او لغاتو چې نن مو ولوستل. خدای دې وکړي چې په روزمره ژوند کې ترې ګټه واخلئ.